کې مې کیس وګټو اوس به ووټینګ کېږي اسمبلی خو بیا ووټ غواړي دلایلو نه پس به ووټینګ اوس کېږي په اسمبلی کې ووټ خو لږ دی علما لږ دي او هغه حکومت ته پیپل پارټي دی د بوټو دور دی د پیپل پارټي حکومت دی اوس بس کوو بل ټیبل شوی دی بل ټیبل دی فیصله په دې شوه چې ذوالفقار علي بوټو صاحب سره ملاقات پکې پکار دی که بوټو صاحب زموږ مرسته وکړه نو بیا به دا بل موږ پاس کړو قانون به وګرځي او که بوټو صاحب زموږ مرسته ونه کړه نو بل نشو پاس کولی ځکه مليان خو لږ کسان دي بل به ریجکټ شي بلکې څه دي بلکې دا دي چې قادیاني بدن ته مسلمان نه وي دا کافر قانونا بلکې دا دي چې دی به خپل عبادت خانې ته مسجد نه وایي بلکې دا دي چې دی به د خپل مذهب تبلیغات نه کوي بلکې دا دي چې دی به د مسلمانانو په مقبره کې د مړي نه ښخېږي بلکې دا دي چې دی به ځان ته مسلمان نه وایي که ځان ته مسلمان وایي دی به د آیین باغي وایي اس کا ووټینګ وشو اکثریت بل پاس کا قانون به وګرځي کو نشو قانون نه ګرځي اکثریت وشته نه بوټو صاحب سره ملاقات وکړي چې تاسو سره ملاوي ګوډما اوس دی بچي د ګیلانی صاحب نظم درته وسو کړي وي د کمال دی د ګیلانی صاحب د ګیلانی صاحب کمال دی ګیلانی صاحب د ختم نبوت د قانون سهره په سره غشته ده مولانا غلام غوث هزاروی مولانا یوسف بن نوری مولانا یوسف لودیانوی او نور کابرین امت دا شریک دي او روان دي بوټو صاحب لا په چې مونږ ال تلاړو ګیلانی صاحب کې کم شاعر نبوت ته هغه سوي هغه مفتی صاحب زبا خبره کوم تاسو باندې کوي تاسو مهرباني وي دا درخواست وي چې تاسو ما درته نیوي تاسو په کورسه نه کېنه ګیلانی صاحب تبال تاسو شیرونه به دا شیرونه خبره نه بوټو صاحب مطمئن کوټ پکار دي ویلا ما کار دي تاسو مهرباني په خدای خاطر وکړه تاسو غږ ما کوي زبا خبره کوم یله کته سبه مونږ په پیګه کنه بس خدای خاطر وکړه سمله کې تاسو ګټه وکړه دلایل مو بوټو صاحب په دلایل نه پويږي هغه په یوم کنه تاسو ما پرې ده کنه خدای دا خو شاعر دی بس سوي امین ګیلانی رحمه الله دی بس وي وی چې بخور مونږ تلاش کې خو چې خدای خاطر وکړه مفتی صاحب تاسو ما ته مقپرې دینو مسله حل کېږي که تاسو کوي مسله نه حل کېږي ضروري خره دین پړه کې جذبه لري دی به مخکې کوم بوټو صاحب لچ مونږه ورلو بیم هاوس ته بوټو صاحب ولار دي کورسه پرتی دي ملاقات شو تشریف راکې مونږ ته هغه نه بکینه تشریف راکې نه مونږ نه کینو او دغه ګیلانی صاحب څه چالو کو ماشاءالله هغه زولې خوراک لا دا زولې خوراک او دا بوټو صاحب خو کې کېناست یہ کیا کرتے ہیں پوچھا ہونا یہ کیا کرتے ہیں ہاں 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 گوب جولے فرق لا اور بوٹو سے تصویر یہ میری جولی نہیں ہے یہ حضرت حسین اور حسن کی جولی ہے یہ میری جولی نہیں یہ رسول اللہ مبارک کی لاڈلی بیٹلی حضرت فاطمہ کی جولی ہے اس کی دامن ہے اس کی جولی اب یہ سمجھے کہ میں نہیں حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اپنی نانا اور اپنے باپ کی عزت کی بھیک آپ سے مانگ رہے ہیں جولی یہ ہماری جولی نہیں یہ ان پیاروں کی جولے ہیں حضرت حسن حسین کی اور لاڈو لاؤن کی جولے ہیں رسول اللہ مبارک کی نواسوں کی جولی ہے اور آپ سے اپنے نانا کی عزت کا بھیک مانگتے ہیں اس جولی میں اور خاتون جنت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ یہ ان کی جولی ہے اپنے والد محترم کی ناموس کی بھیک مانگ رہی ہے آپ سے یہ میرا جولی نہیں ان کی جولی ہے اور میں بھی رو پڑا اور جو سارے علماء پہ سب رو پڑے کیا کہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے تو اٹھ تو جا نہیں میں اٹھ نہیں سکتا آگے پورے نوچتے گم یہ دے جولے کے مالا خیر راواج ہے خیر ہم د پیسو نه غواړم د دولت نه غواړم د وزارت نه غواړم د منبر نه غواړم خیر د پیغمبر د ناموس او د عزت غواړم کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتا دے کیا کہتے ہیں مجھے بتا دے ستانہ غواړم دا خیر آپ سی بھی جولی میرا نہیں ہے میری نہیں ہے کس کی جولی ہے بتاؤ تو صحیح آپ حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کی جولی ہے آپ سے اپنی نانا اور باپ کا کیا مانگتا ہے ناموس مانگتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا مانگتے ہیں آپ جی او صغیر اغلی دے اور پیغمبر پر جامع عملہ کړی دا مرزا غلام احمد پیغمبر جامع کا کړه کړی دا بل من خټي غرزولې دي مونږ وایو ته مهرباني وکړه مونږ له دا خیر راکا او په اسمبلی کې مونږ سره دا تعاون وکړه چې مونږ دا بل پاس کو چې دا کافر دی دا مسلمان نه دی دا پیغمبر په جامع خټي غرزولې دي جامع کا کړی دا بوټو وی بالکل یہ تو اچھی بات ہے میں بھی مسلمان ہوں تو مسلمان ہے میں کیا اپنے حضور پاک کے نواسوں کو جولی پر نہ دوں اس سے حضرت فاطمہ کو جولی کو کیسے میں واپس لوٹا دوں بھرنا ہوگا اب بل پاس ٹیبل کرے بل ہم نے ٹیبل کیا ہے کل ووٹنگ ہے بوٹو سے فوراً پورا ممبران ہوتا روغو قل ویدہ بل حمایتوں کے اور 25 ستمبر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور علماء کرامو نبی غمبر دا ختم نبوت او دا ناموس عزت کو گٹاو دا پاکستان قانون جو